مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه قصه بیانول چې صفوان ابن امیه او عمیر ابن وهب د کعبه شریفه په حاتم کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وجلو اتفاق سره وکړي، او عمیر پس له هغه څخه چې خپل توره زهرناکه کړه د مدینه منورې پر طرف رهیسو، ترڅو چې هلته د مسجد د دروازې سره خپل اوښه چوکه کړه او دای ځینې راکښته سو. تاسو پوهیږئ چې د عمیر څه نیت او څه مقصد دی؟ د عمیر اراده دا ده چې په اول ملاقات یا مخامخ کېدلو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خپل توره سره وهي، او بیا چې هر څه پیښیږي پیښ دي سي. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هلته د یو څو نفرو مسلمانانو سره ناست و او د بدر د جنگ خبرې سره کولې چې سترګې پر عمر ومشته. ویل په والله دغه د الله دشمن عمر نه دی راغلی مګر د یو شر د پاره. او بیا عمر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. ویل یا رسول الله، هغه دی د الله دشمن عمر راغلی او توره په زړیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما ته راوله. عمر رضی الله تعالی عنه و عمر ته ورغلی او هغه تناویه چې عمر توره په ځان پوری په زړولې و د عمر په غاړه کې ور واچاوه، غواړي چې مسجد ته ورولي. خو په دغه وخت کې د انصار و څو نفرو ته هم وویل چې تاسو بلار سي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښینی او ودغه خبيث ته متوجه اوسئ، ځکه دا سړی په باور نه دی. بیا یې نو عمر رضی الله تعالی عنه و مسجد ته ورننیستی. ورونو رضی الله تعالی عنه می په دې ور سره وایي چې په ورسته کې صادق مسلمان ځنی جوړ سو. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولید چې عمر رضی الله تعالی عنه د عمر په غاړه کې تناور اچولې دي او راکشویه، ویل الیک یا عمر، او عمر ته ویل رانږدې سه یا عمر. عمر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورده مخسو او ویل انعموا صباحا، چې دا د جاهلیت د وختو او د مشرکانو سلامو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله عز وجل موږ ستاتر تحیه په ش تحیه سره مکرم کړی یا عمر، چې هغه سلام او د اهل جنت تحیه ده. او بیا ورته فرمایل د چی شي د پاره راغلی یا عمر؟ عمر ویل دغه خپل زوی په باره کې راغلی يم چې ستاسو سره بندي دي او د په متعلق شرع سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه توره د چی شي د پاره په غاړه کې ده. عمر ویل الله دې توري خرابې کې، آیا مشته کومه فائدہ را رسولې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رښتیا راته وای د چی شي د پاره راغلی؟ عمر ویل بیل دغه
د بل کار دپاره نه یم راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې ته او صفوان ابن امیه په حجر کې سره کښېنستلاست او د قریشو هغه وژل سوي کسان مو یادول چې د بدر په ورځ په هغه څاه کې واچول سوه. او بیا تا وویل که پر ما پور نه وای او دغه اولادونه مې نه وای زه به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دپاره تللی وای. صفوان ستا د پورو او اولادو ذمه په دې شرط پر خپله غاړه واخیسته چې ته ما ووژنې او الله جل جلاله ستا او زما د وژلو په مابین کې حائل دی. یعنی ته دا کار نسې کولای ځکه الله عز وجل دغه کار منع کوي. عمر ویل اشهد انک رسول الله. یا رسول الله د کم شي خبر چې به تا د اسمانه څخه موږ ته راوړي او کومې وحی چې پر تا نازلېدې موږ په هغو کې ستا تکذیب کاوه مګر دغه خبر چې بې له ما او صفوان څخه بل هیڅوک نه و حاضر او نه په خبر دي. په والله زه پوهېږم چې بې له الله بل چا نه په خبر کړي. نو حمد هغه الله لروي چې زه و اسلام ته هدایت کړم او زه و دغه ځای ته راوستلم او بیا د شهادت حق کلمې وویلې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اصحاب کرام ته فرمایل دغه ورور ته مو د دین مسائل وروښوي قرآن مجید ورته ووایاست او بندې ور اله کړي. سبحان الله په هغه وخت کې فاکس وکړه تلیفون ټایپ وکړه مخابره چې دغه حالات د هغه په واسطه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسول سوه. یا دغه شیان یو هم نه و بلکې تر دې ټولو مهمه او د خبر رسولو لو بل وسیله و چې د هغه په واسطه دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی چې هغه الهي وحی وي. د نبوت او رسالت ټول کارونه تر بشري عقل او طاقت لوړ وي. دا هم د الهي معجزو څخه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د اثبات لپاره یو معجزه و. دلته په مدینه منوره کې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او هلته په مکه مکرمه کې صفوان و نور مشرکانو توای زیری درکوم چې پراتلونکو نږدې ورځو کې به د داسې واقعې خبر واوري چې د بدر قصه به درڅخه هېره کړي او صفوان به د هر هغه چا څخه چې مکه مکرمه ته بورتلی د عمر د حالاتو پوښتنه کول ترڅو چې د عمر د اسلام خبر ورته را ورسېدی. بیا نو صفوان قسم یاد کړي چې هیڅ کله به د عمر سره خبرې نه کوي او هیڅ کله به په هیڅ شي کې فائدہ نه ورسوي. عمر چې مکه مکرمه ته راغلی هلته په اسلامي دعوت شروع وکړه او خلک یې و اسلام ته رابلل او د پر لاس ډېر خلک و اسلام ته داخل سو. موږ مخکې د هغه عهد او معاهده ماده درته بیان کړې کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د يهودو سره کړی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د هغه شیانو د عمل کولو ډېر کوشش کاوه کوم چې په هغه معاهده کې ذکر شوی و او واقعا هم د مسلمانانو څخه هیڅ داسې کار نسو پیښ چې هغه دي د هغه معاهده د ماده څخه یو حرف مخالف وي مګر يهود هغه يهود چې د دوی تاریخ په غدر او خیانت وعده خلافي او چم ډک دی هغه خپل ځانونه نسوای ټینګولای چې د هغه خپل پخوانی خائنانه طبيعت سره موافق عمل ونکي. نو یې د مسلمانانو په صفو کې د چم او د سسو تشویش او استراب پارولو او خطا استلو په عملي کولو شروع وکړه چې اوس به یو نمونه درته بیان کوم. ابن اسحاق رحمه الله وایي شاس ابن قیس چې یو سپینږیری يهودي و لوی کافر او متعصب شخص و د مسلمانانو سره ډېر حسد او عداوت درلودي. یو ورځ پر لارې رهي و ویل د چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب چې د اوس او خزرج د قبیلې څخه و په یو مجلس کې سره ناست دي او خبرې سره کوي. دغه يهودي دغه د دوی الفت او محبت د دوی صلح او پر اسلام سره یو ځای کېدل د دوی اتحاد او اتفاق نسو خوش. يهودي ته دا ور معلومه و چې د جاهلیت په وختو کې د دغه قبیلو په مابین کې څونه عداوت پروت و. نو یې د ځان سره وویل بني قیله چې مقصد یې د اوس او خزرج قبیلې وي. بني قیله په دې وطن کې سره متحد
او متفق سوه او که دوی په اتفاق سوه بیا نو موږ د دوی سره د آرامۍ ژوند نسو کولای. نو دغه يهودي د دوی د اختلاف او جنگولو د پاره څه وکړه؟ یو ځوان يهودي چې د سره ملګری وو وهغه ته وویل ورسه د دوی سره کښینه او هغه د بعاث د جنگ خبري شروع کړه. ورونو د بعاث جنگ یو ډیر لوی او شدید جنگ دی چې تر هجرت د مخه د مدینه منورې د دوو قبیلو چې اوس او خزرج وي په مابین کې تیر شوی وو چې د دواړو طرفو ډیر کسان پکښ ووژل شو او دواړو طرفو ته ډیری خرابي او بربادي پکښ ورسېده. نو دغه يهودي هغه بل يهودي امر کوي چې ورسره د دوی سره کښینه او د بعاث د جنگ خبري شروع کړه او ځینې هغه بیتونه وایه چې دغه دوه قبیلو په هغه جنگ کې ویل، یعنی هغه زوړ او وژل شوی اور پکښ تازه کړ. دغه يهودي ځوان هم ورغلی او دا کار یې وکړ. سبحان الله، خلق نوی مسلمانان سوي دي، تر اوسه لا شیطان خپل شیطانت پر عملي کولای شي. د يهودي د خبرو په سبب په قوم کې د اختلاف او فخر خبرې شروع شوې، ترڅو چې دوه نفره یو د بل په مقابل پر ځنګلو سره کښېنسته او اوازونه یې لوړ شو او بیا یو هغه بل ته وویل کدي خوښه وي بیرته به د سره هغه جنگ شروع کو، یعنی دغه اهلي جنگ د پاره بیا تیار او آماده یو. قرار دواړي ډلې په قهر شوې او ول سره معلومه بیکو زموږ او تاسو د معلوماتو ځای حره دی. نارې شوې اسلحه خلق وحریته سره ووتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر ورسېدی. کوم مهاجر اصحاب چې ورسره ناست و د هغو سره و انصار ته ورغلی او ویل یا معشر المسلمین الله ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، یعنی اے مسلمانانو ایا د جاهلیت کارونه کوي او زستاسي په مابین کې؟ پس له هغه څخه چې الله عزوجل و اسلام ته هدایت کړاست او په اسلام یې مکرمه کړاست، د کفر څخه اخلاص کړاست، د جاهلیت کارونه یې درڅخه ایست کړه، ستاسي په زړه کې الفت او محبت در واچاوه. قوم پوسو چې دا شیطانی وسوسه او د دوی د دشمن د طرفه چمو په جراس و. د اوس او خزرج د قبیلو خلقو یو د بل سره غاړه په غاړه سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو اوریدونکي او منونکي رهیس و. نو الله عزوجل د عدو الله شاس ابن قیس چم او خیانت ناکام کړي. دا د هغو اعمالو یو نمونه و چې يهودو د مسلمانانو په صفو کې د تفرقه او جنگولو د پاره عملي کولې. او نن ورځ دغه اعمالو ډېر مثالونه د يهودو د طرفه په ډیرو اسلامي ملکو کې لیدل کیږي چې د خپل کامیابی د پاره اسلامي امت یا و جنوب او شمال ته سره ویشي، یا یو شیعه او سنی ته سره ویشي، یا د ژبې او قومیت پر اساس سره ویشي. او بدبختانه مسلمانان د خپل بے خبري یا د یوې تمع په سبب دغه تفرقه قبلوي، بالمقابل وکفر او خارجي قواو ته تسلیميږي او د هغو خدمتګاران د ځان څخه جوړوي. دا خو یو نمونه و، بلکې تر دې زیات يهودو د دې د پاره چې د اسلامي دعوت مخ ونیسي نور هم ډېر نقشې عملي کولې. مثلا د درواغو اوازې په مسلمانانو کې نشرولې، یا دا چې په سهار کې به مسلمانان سو په ماښام کې به بیرته د اسلام واوښته. دا د دې د پاره چې د ضعیف الایمان مسلمانانو یا هغو کسانو چې نوې ایمان راوړي وو په زړه کې شک او تردید پیدا کړي او په مسلمانانو کې پر هغو کسانو د ژوند او معیشت لارې تنګولې کم چې د دوی به یو مالی رابطه ورسره و. هغه کسان چې مسلمانان سوي وو کبه د دوی پور پر باندې وو، سهار او ماښام به د پور غوښتلو د پاره ورته ولاړ وو، او کبه بیا د هغو پور پر باندې وو هغه ځنی خوري او نی ورکاوه. هغه ته به ویل ستا پور هغه وخت صحیح او را باندې وو چې ته د خپل پلرو پر دین وې، مګر دا چې ته اوس د دینه واوښته نو ستا پر موږ هیڅ حق نشته. يهودو دا کارونه ټول تر بدر د مخه کول، سره د دې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه معاهده هم درلوده. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو پر دغه ټول مخالفتو په دې امید صبر کاوه چې شاید یو ورځ يهود وسمې لارې تراسي او په منطقه کې امن او سلام موجود وي.
خو اوس چې يهودو ولیده چې الله عزوجل او مسلمانانو ته د بدر په میدان کې پوره نظر او بری ورکړي او اوس مسلمانانو عزت او شوکت هیبت او دبدبه پیدا کړه د يهودو قهر او غضب عناد او حسد نور هم زیات شو نو یې هغه خپل شر او عداوت ښکارا کړ بغاوت او ازارونه زیات کړه په يهودو کې یو سړی وو چې په حسد او عناد شر او عداوت کې تر نورو يهودو زیات وو او دغه سړی کعب ابن اشرف نومېدی چې قصه به لږ وروسته په تفصیل سره درته بیان سي همدارنګه لکه د مخه چې درته وویل سو چې د مدینه منورې يهود و درو قبیلو ته ویشل شوی و چې یوه د بني قینقاع قبیله و او دغه قبیله د نن په مدینه منوره کې په یو کلی کې اوسېده چې هغه کلی هم د دوی په نامه سره یادېدی او دغه يهود کاسبان زرګران آهنګران او د لوشو جوړونکي و چې دغه کسبو په سبب دوی مالدار او د قسم قسم اسلحو خاوندان هم و 200 نفر جنگي ځوانان درلوده د مدینه منورې د يهودو هغه قوي او دلاوره قبیله هم دوی و او اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره عهد او وعده مات کړه هم دغه د بني قینقاع يهود و کوم وخت چې الله عزوجل او مسلمانانو ته په بدر کې بری ورکړي دغه قبیله په خپل طغیان او سرکشي کې شدت وکړي داسې کارونه کول چې مسلمانان په قهر کې په مسلمانانو یې پسخندونه وهل څنګه چې دوی د کسب او صنعت خاوندان او تجاران و او دا خو تاسو ته معلومه ده چې د يهودو اصلي کار او پیشه تجارت او صنعت دي نو دوی یو بازار درلودي د مسلمانانو څخه چې به هر څوک د دوی بازار ته د شي درانیولو یا خرڅولو د پاره ورغلي دوی به ازاراوه حتی پر مسلمانانو شذو یې تعرضونه کول کوم وخت چې د دوی دغه کارونه ډیر سو او سرکشي زیاته سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی سره راټول کړ نصيحت ورته وکړي وصلح او سملاري تیراو بلل د دوی دغه سرکشي نتیجه ورته بیان کړه خو په عوض د دې چې دوی اصلاح سي شر او عداوت نور هم زیات سو ابو داود او نور د احادیث امامان د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي وای کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریش ته د بدر په ورځ ماته ورکړه او بیا مدینه منورې ته راغلی نو یې يهود د بني قینقاع په بازار کې سره راټول کړه او وی فرمایل یا معشر يهود د مخ تر دې چې دغه حالت درته پیښ سي لکه و قریش ته چې پیښ سو اسلام راوړي يهود ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته په دې مخ تاوزه چې د قریش څخه دی یو څو داسې نفر مړ کړه چې به تجربه او په جنگ نه پوهېده کته زموږ سره جنگ وکې ته به پوسه چې خلق موږ یو او زموږ په مثل به د هیڅ سره مخامخ نسي الله عزوجل د يهودو دغه خبرو په مقابل کې د سوره آل عمران 12 او 13 نمبر آیاتونه نازل کړه چې الله جل جلاله فرمایي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم ودغه کفار ته وایي چې ډېر ژر په دنیا کې مغلوب سي او په آخرت کې به جهنم ته وشړل سي او دغه جهنم د استوګنې د پاره ډېر بد ځای دی قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يعني ايكتنكو تاسو ته په هغه دوه ډلو کې چې په بدر کې د جنگ د پاره سره مخامخ شوه ډېر لوی عبرت دی یو ډله و چې د الله عزوجل په لار کې جنگ کاوه او بل ډله و چې کافر و دوی به هغه ډله دوه چند لیدل او الله عزوجل په خپل نصرت سره تائید د هغه چا کوي چې د جل جلاله خوشوي بهشکه چې په دغه ډېر لیدلو کې د بصیرت د خاوندانو د پاره عبرت دی ورونو دغه آیات شریف د ترجمه د شپو هیدلو د پاره مجبور یو چې برته د بدر و غزا ته ولاړ
د بدر په غزا کې د مشرکانو شمیر تقریبا 1000 کسانو ته رسیدي چې د سپرتیا او حلالولو د پاره پوره شمیر اوشان او آسان او پوره اسلحه ورسره او بل طرف ته د اسلامي لشکر عدد تر 300 لږ څه زیات وو چې او یا اوشان 2 آسه او ډیره لږ اسلحه ورسره خو د تعجب ځای دا و چې په ځینو وختو کې هر لشکر ته هغه بل مخامخ لشکر د خپل ځان په حساب 2 چنده معلومه دي چې د هغه نتیجه داس و چې د کافرانو په زړه کې د مسلمانانو د دې ډیروالي په سبب ډیر ورولوید او مسلمانانو ته د کافرانو د دغه 2 چنده شمیر په سبب پر الله عزوجل اعتماد او توکل پیدا شو او خپل رب ته نور هم متوجه شو نو الله عزوجل په دغه آیات شریف کې دغه موضوع ته اشاره کوي خیر برته د بنی قینقاع د يهودو قصې تراس د يهودو دغه جواب څخه دا معلومه شو چې دوی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته په جنگ سره اعلان وکړي چې موږ ستاسو د جنگ څخه نه بیریږو او کته موږ سره جنگ وکړي هلته به در معلومه شي چې جنگیالي او توریالي څوک دي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل قهر او دا موضوع په ځان کې پټ کړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو صبر وکړي او د هغه څه په انتظار و چې د شپو په تیرېدو سره مخ ته راځي د بنی قینقاع د يهودو نور هم جرأت او جسارت زیات شو په خپل اعمالو یې د خپل ځان د بربادي کوشش کاوه او په خپل عمل سره پر خپل ځانو د ژوند کولو لارې بند کړې ابن هشام د ابي عون څخه روایت کوي چې د مسلمانانو څخه یو شذي یو شی د خرڅولو د پاره د بنی قینقاع و بازار ته یوړي او هغه خرڅ کړ او بیا د یو زرګر دکان ته ورغله او هلته کښینسته غواړي چې د خپل خوشي یو شی رانیسي اول خو زرګر غوښته چې دا مخلص کی د دې کار څخه ممانعت وکړي بیا یو بل خبيث يهودي پټ ورغلی د دې په بے خبرۍ کې د دې د کالو یو کنج لور د دې د غاړې سره وتړي او دا بے خبره ناشته ده اوس خو هیڅ نه ده پیښه کوم وخت چې سودا اخلاص وسو نو شته ولاړ وسو څنګه چې کالیه لور تړلی و د بدن یو حساس کاراسو او يهودو پر وخندل د دغه لسوالي سره یو لوچغه وکړه دلته یو مسلمان سړی هم ولاړ وو او یو شی رانیسي دا حال ولیدي چې یو مسلمانه مستوره شزه لڅسوه او هغه يهودي چې دا کار یې کړی دی ولاړ دی او خاندي مسلمان سړی دا واقعا ویني څنګه چې د شرف موضوع و د دې تحمل یې نسوي کولای پر يهودي راواچول او مړ کړ يهود بیا ټول پر مسلمان راټول سو او مسلمان یې ووجي د مسلمان نور اقرباو د مسلمانانو څخه کومک وغوښتي نو د مسلمانانو او د بنی قینقاع د يهودو په مابین کې شر جوړ کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی يهودو ته حال ولېږي چې هغه نفر را تسلیم کړي چې دغه مسلمان یې وژلی دی قاتل غواړي مګر بنی قینقاع دا ونه منل چې قاتل دی ور تسلیم کړي د هغه مجرمانو ترڅنګ ودرېده نو د قاتل د نه تسلیمېدو په سبب هغه عهد چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او يهودو په مابین کې وو د يهودو د طرفه مات شو دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې لشکر جوړ کړي د مسلمانانو لشکر جوړ شو او د لشکر بیرغه وحمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ته ورکړي لشکر د بنی قینقاع پر طرف حرکت وکړي يهودو چې لشکر ولیدي په قلاو ننوتل او دروازې بند کړې او مسلمانانو د باندې د طرفه محاصره کړه اوس نو د بنی قینقاع يهود په یو څو شیانو غرض اول خو دوی اوسه نفر مسلح فوج لري او بل د نن په قلاو کې د اوبو ساحان لري کشتونه او حیوانات د نن په قلاو کې و د باندې څخه وهي چې ضرورت نه درلودي او هغه خوراکي مواد چې د دوی سره د نن په قلاو کې موجود و پوره یو کال یې بس نو دوی د نن په قلاو کې کښینستل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د جنگ اعلان وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال ورولېږي چې زه تاسو سره کار نه لرم فقط هغه قاتل را تسلیم کړي خو هغه ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم
تا پر موږ هم د قریشو خیال کړی دی؟ موږ جنگي خلق یو، که جنگ کوي جنگ در سره کوو. اوس د دوی د طرفه تهدیدونه شروع شو. یهود پر خپل کفر او خیانت ټینګار کوي او مسلمانانو په قلاو کې محاصره کړي دي. دا محاصره د هجرت د 2م کال د شوال د میاشتې د 15 تاریخ څخه شروع شوه او د ذوالقعده تر اول شپې پورې دوام درلود. یعنی پوره 15 ورځې د محاصره تیر شوه او بیا هم دوام لري. خو الله عزوجل د يهودو په زړه کې بیره ورواچول او دا هغه بیره ده چې کوم وخت الله عزوجل د یو قوم د شکست او ماتېدو اراده وکړي دغه بیره په زړه کې ور اچوي. نو يهودو دغه بیره په سبب عذر او زاری شروع کړي. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم امان راکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل امان نسته. يهود نفر ورلیږي عجز او زاری کوي، صلح غواړي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وايي هیڅ کله صلح نه کیږي، بل جنگ بل لار نسته. پس له ډیرو زارویو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل تاسو تسلیم سئ. بیا نو زما خوښه ده، کوم وجلاس کوم پریښولاست هغه زما اختیار دی، خو تاسو به بل قید او شرط تسلیمیږي. په دغه طریقه د جنگ خلاص یاست. سبحان الله. دا هغه بیری په سبب چې د يهودو زړه ته ننوتلې و په دغه راضي سو چې موږ تسلیم یو او ته چې موږ په باره کې هر فیصله وکړي هغه موږ قبول ده. د اسلام او مسلمانانو هیبت او دبدبه دون لوړ او مؤثر و چې اوسه جنگي ځوانان ټول ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلیم سو. ټول یې بنجان کړ او د ټولو لاسونه ور وتړل. اوس خلق په انتظار دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغه بنی قینقاع د يهودو په باره کې څه امر وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولجو اصحاب کرام ته ویلي و چې غواړي دغه 200 نفر ټول ووجني، یو یې هم ژوندۍ پرې نږدې. دلته نو د يهودو دوست لوی منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول د خپل منافقت د رول په عملي کولو شروع وکړ. اوس چې عبد الله منافق چې د خزرج د قبيله څخه وو پوسو چې دغه خلق ټول وجل کیږي او حال دا چې د ده او د بني قینقاع د يهودو په مابین کې حلف او تعهد وو چې یو د بل حفاظت وکوي او اوس دی ویني چې دغه يهود وجل کیږي او که وجل سو بیا نو ودته عزت او کومک نه پاتې کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی دغه يهودو د پاره عفو ځنی غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا تر اوسه حکم ندی صادر کړی چې عبد الله منافق مخته کښینستی او ورته وایي یا رسول الله احسن الى موالي، یعنی زما د متعهدینو دوستانو سره نیکی وکړه. عبد الله چې پښکارا مسلمان دی او په دننه کې لوی کافر او د کفارو ملګری دی، اوس دغه مجرمینو يهودو دفاع کوي او وایي احسن الى موالي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخزي واړه او د جواب ورنکړي. عبد الله بیا و مخته کښینستی او وایي یا رسول الله زما د متعهدینو سره نیکی وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرې جواب نور کوي او مخ یې ځنی واړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه لا د جنگ لباس چې زغره ده اغوسته ده. عبد الله ابن ابي منافق بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته کښینستی او لاس یې تر زغره وردننه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تر کمیس ونیوي او ویل یا رسول الله زما د متعهدینو سره شوکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو او ویل ویحک ارسلني الامک. مگر منافق بیا هم دانیت کړی دی چې دغه يهود بخلاصوي. ویل یا والله تر هغو جنې لکوم چې زما د متعهدینو سره نیکی او احسانونه کې 300 نفر چې زغری اغوستي دي او 400 نفر لڅ بیل زغور دي، دغه 200 نفر په یو ور حلالوي. حال دا چې دوی زه په یخ او ګرمۍ کې ساتلم، بیا نو ماته څوک را پاتې کیږي او زه یو سړیم چې د جنگو سره مخامخ کېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هر څه ممانعت کوي خو منافق عبد الله ابن ابي پر خپل غشتنه ټینګ دی. بالاخره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه منافق سره هغه چې د پر اسلام فقط یو میاشتې رسوي و
د مراعات معامله وکړه او يهود و د تور پرېښول او ویل دوی به د مدینه منورې څخه وځي دلته به ازما همسایتوب نه کوي اوس نو د بني قینقاع يهود د شام و طرف ته وځي او ځینې و خیبر ته ولاړه او هلته په خیبر کې د يهودو یو ځای کېده شروع شو دا د بني قینقاع د يهودو د غزا قصه و چې څنګه شروع شو او څنګه پای ته ورسېدل په دغه وختو کې چې صفوان ابن امیه او يهود او منافقین په دغه خپل د سیسو او عملیاتو مشغول و ابو سفیان د قریشو مشر د داسې یو کار په باره کې فکر کوي چې تاوان یې لږ او اثر یې ښکاروي او غواړي چې داسې یو کار ډیر ژر عملی کړي چې په هغه سره د قوم عزت وساتل شي او د دوی قوت په ښکارا شي نو یې د بدر تر ذلیل شکست وروسته قسم یاد کړي چې ترڅو پر مسلمانانو حمله ونه کړي د جنابت غسل به نه کوي یعنی خپل ښځې ته به نه وردزدې کیږي نو یې کفار سره راټول کړ ویل څوک زما سره یو ځای کیږي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد جنگ وکړو وی کولای شوی چې 200 نفر سره یو ځای کی او دغه 200 نفرو په ملګرتیا د مدینه منورې پر طرف رهیسو څو نږدې و مدینه منورې ته ورسېده مګر اوس دا جرأت نه لري چې پښکارا پر مدینه منوره حمله وکړي نو یې د مدینه منورې څخه لري خیمه ودرولې او د مدینه منورې د يهودو سره ارتباط ونیوي نفر ورلیږي چې زموږ سره کومک وکړي سو په خپل ابو سفیان د شپې په تاریکه کې په پټه د مدینه منورې او اطراف ته ورغلی اول د حیی ابن اخطب کور ته ورغلی د هغه دروازه ورټکول هغه د غشتنه نکړه قبوله ویل زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه بیریږم بیا سلام ابن مشکم ته چې د بنی نظیر مشر او رئیس ورغلی هغه دروازه ور خلاص کړه د عزت یې وکي شراب یې سره وچشل د مسلمانانو حال او اخبار یې ورته ووایه دغه خبرو په واسطه ابو سفیان په دغه شپه د مدینه منورې د اطرافو پر یو ځای چې العریض ورته ویل کېده حمله وکړه درختې ماتې کړې کوم میوې چې هلته پرتې وي هغه وسوځلې او د انصارو څخه یو سړی چې هلته موجود وو هغه په شهادت ورساوه او بیرته مخ پر مکه مکرمه په تیښته رهیسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دا خبر ورسېدی ډېر ژر په ابو سفیان او دغه په ملګرو پسې وروته خو ابو سفیان او ملګری په ډېر تلوار او چابکي سره تښتي کم خواړه چې د دوی سره ورسره هغه پر لار غورځوي چې ځانونه سپکي او وتښتي نو په دغه طریقه سره د مسلمانانو څخه خلاص و ابو سفیان خپل قسم پر ځای کوي او پر مسلمانانو حمله وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان تر قرقره القدر پورې پسولاړه خو کفار نه ونیول او بیرته راوګرځیدل د بیرته راتګ په لار کې مسلمانانو هغه خواړه راټولول چې کفارو د تیښتې په وخت کې غورځولي و چې په دغه خوړو کې یو قسم خواړه و چې سویق یې ورته ویل نو ځکه دغه غزا ته غزوه السویق ویل کیږي او دغه غزا د هجرت د 2م کال د ذوالحجې په میاشت کې تر بدر 2 میاشتې وروسته و د ذی امر غزا دغه غزا هغه لو عسکري حمله ده چې تر احد د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قیادت سوی ده او د دغه غزا د پیښېدو سبب دا و چې د مدینه منورې استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر راوړي چې د بنی ثعلبه او د محارب قبیلو ډیر زیات شمیر خلق سره یو ځای کړي دي غواړي چې د مدینه منورې پر اطرافو حمله وکړي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړي چې د دې لشکر د سپرو او پیاده و شمیر 450 نفر وو د لشکر د هجرت د 2م کال د محرم په میاشت کې د دشمن پر طرف حرکت وکړي مسلمانانو په لار کې یو سړی ونیوي چې جبار نومېدی او د بنی ثعلبه د قبیلې څخه وو دغه سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسلام ته دعوت کوي او هغه هم مسلمان شو دا سړی د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ملګری کوي چې اسلام ورشي او سړی په عین حال کې د مسلمانانو ولشکر ته لار هم ورشي چې د دشمن ومځکې ته باید څنګه او پر کومه لار ورسي
هلته بیا و کفارو ته خبر ورسېدی چې د مدینې منورې لښکر را رهیدي. څرنګه چې کفارو د جنگ د پاره پوره تیاری نه ونیولې، نو کفار د غرو و سرو ته وتښتېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لښکر سره د دوی د استوګنې وځای ته ورسېدی او هلته د هغه اوبو سره واړول چې د ذی امر اوبه ورته ویل کېدې. نو د دې سبب و دغه غزا ته د ذی امر غزا ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه اوبو سره خیمه ودرولې او د سفر میاشتې ټوله هلته تیر کړه. دا د دې لپاره چې ټول عرب د مسلمانانو په قوت او طاقت خبر سي او په زړه کې د مسلمانانو څخه بیره ځای ونیسي او عرب په دې پوسي چې د اسلام قوت د حجاز څخه و نجد ته ورسېدي. ځکه دغه قبیله په غطفان کې وي او غطفان په نجد کې دی. په دې غزا کې جنگ یا یو بل د یادولو وړ کومه لو واقعا نسوه پیښه بیل یوې کوچنی واقعې څخه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو چې ځینې وختونه به د خلقو څخه ګوښه کېدی، هلته به یوازې ناست وو، د الله جل جلاله عبادت او د خپل رب سره به مناجات کاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل عادت سره سم پس له خیمو درولو څخه ولاړی، هلته تر یوه درخته لاندې کښېنستی. د دغه قبیلو خلق چې د غرو سرو ته ختلي دي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وپېژندی، ویل والله بل وخت یې بیا دغسې په تنهایي کې نسو پیدا کولی، څوک د ده د وژلو دپاره ورځي. یو نفر چې دعثور ابن الحارث نومېدی، هغه ویل زه وژنم. نو دغه دعثور په کراره د غره څخه راکښته سو، څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی او څوک نه دي په خبر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې تر درخت لاندې بدو. اوس نو دعثور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسرته تر پلاس ولاړ دی. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ شو او ویل د چې دعثور ورته ولاړ دی او تر پلاس کې ده، غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووهي. دا داسې حالت دی چې هیڅ د دې خیال او ګمان نه کاوه چې داسې دې پېښه شي. خو اوس دعثور تر پلاس ولاړ دی او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، اوس می څوک ستا څخه منع کوي؟ د ده په فکر کار خلاص دی، فقط یو واری غواړي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یقیني او اعتمادي لهجه ورته ویل الله. سبحان الله، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جملې د ویلو سره دعثور پر شا غزار سو او تره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې د لاس ولوېده. تره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واخیسته. اوس دعثور پروت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تره په لاس ورته ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل څوک دې زما څخه منع کوي؟ دعثور ویل یا محمد الامان الامان، په والله هیڅ وخت بیا جنگ نه در سره کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریښاو. دعثور بیرته خپل قوم ته ولاړ. قوم ورته ویل ولې دې ونه وهه؟ دعثور ویل ما چې ورته ویل څوک دې زما څخه منع کوي، کوم وخت چې ده ویل الله، یو سړي په دواړو لاسو پر ځګر ووهلم او زه پر شا غزار سوم. ورونو، دا جبريل علیه السلام و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجات او خلاصون د پاره د اسمانو څخه راکښته سو او دغه سړی ووهه. د کعب ابن الاشرف يهودي وجنه. کعب ابن الاشرف د يهودو یو لوړ او مالدار سړی و چې د اسلام او مسلمانانو سره تر ټولو يهودو زیات حسد او عناد درلودي. پښکارا سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاراوه او د مسلمانانو سره پښکارا د جنگ اعلان کاوه. دای په خپل د طی د قبیله د بنی نبهان څخه و او مور یې د بنی نظیر د يهودو څخه و. کعب ابن الاشرف چې غنی او بربادي سړی و، په عربو کې په شایست سره مشهور و او د عربو د شاعرانو څخه یو شاعر و. د قلعه د مدینه منورې په جنوبي طرف کې د بنی نظیر د کورو وشاته و. کوم وخت چې ودته په بدر کې د مسلمانانو د کامیابی خبر د اول وار د پاره ورسېدی، د وویل آیا دا صحیح ده؟ هغه خلق د عربو اشراف او د خلقو پاچهان و
په والله که محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه خلق وجلی وي نو د مځکې نس د مځکې تر مخ ښه او بهتر دی، یعنی تر دې ژوند مرګ ښه دی. کوم وخت چې بیا دا خبر تایید او تاکید شو نو دغه د الله دشمن په اشعارو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو بد ویل او د دوی دشمنان یې ستایل او هغه نور هم و جنگ ته تشویقول. خو یوازې په شعر ویلو هم نسو قانع، بلکې مکه مکرمه او قریش ته ورغلی او هلته د مطلب ابن ابي وداعه السهمي په کور کې واړول. په مکه مکرمه کې به هر مجلس ته ورتلی او هلته به په جړا جړا د بدر پر وجل سو کسانو شعرونه وای چې په دې کار سره د هغو احساسات پارول او د هغو عناد او دشمنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو پر ضد ستایل او د مسلمانانو وجنګ ته رابلل. کوم وخت چې دای په مکه مکرمه کې وو مشرکانو پښتنه ځنی وکړه چې آیا استاد موږ دین خوښ دی کده محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو او کومه ډله پر حق رهیږي؟ د ورته ویل تاسو تر دوی افضل او پر حق یاست او حتی دغه مشرکانو په سبب به د بوتانو عبادت هم کاوه. په دغه باره کې د سوره النساء 51 نمبر آیات نازل سو چې الله عز وجل فرمایي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. یعنی آیا تا هغه کسان ندی لیدلی چې دوی ته د کتاب څخه برخه او حصہ ورکول شوی ده چې هغه دغه يهود و، دوی کتابیان و، دوی پر بت او شیطان ایمان راوړی دي، یعنی د قریشو د پاره د بوتانو عبادت کاوه او دوی وهغه کسانو ته وایي چې کافران سوي دي چې تاسو مشرکان تر هغو کسانو ډیر پر لار برابر یاست چې پر الله او رسول الله ایمان راوړی دي. سبحان الله. آیا نن هم داسې کسان نسته چې و گمراه کفارو ته وایي چې تاسو تر مسلمانانو ښه او بهتر یاست؟ خیر، کعب ابن الاشرف يهودي برته مدینه منوره ته راغی او په خپل اشعارو کې د اصحاب کرامو شذ په بد سره یادول او مسلمانان یې په خپل الهجه بسره ډیر ظاهرول. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اصحاب ته ویل څوک د کعب ابن الاشرف کار ورکوي ځکه د الله او رسول الله ډیر آزار کړ. د دې کار د پاره د مسلمانانو یو ډلې ځانونه انتخاب کړ چې هغه ډله محمد ابن مسلمه، عباد ابن بشر، ابو نائله شنوم سلکان ابن سلامه دي او د کعب رضعی ورور هم حارث ابن اوس او ابو عبس ابن حبر. دغه پنځو نفرو په خپل خوښه د کعب ابن الاشرف د وجلو د پاره ځانونه انتخاب کړ او د دغه ډلې مشر محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه. د کعب ابن الاشرف د وجلو په روایتو کې راغلي دي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک د کعب کار ورکوي د الله او رسول الله ډیر آزار کړ. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ولارسو ویل زه یا رسول الله ایا ستا خوښه ده چې وژنم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل نو اجازه راکړه چې یو څه ووایم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل وی وای، یعنی دغه کار د کولو د پاره و یو څه خلاف ویلو ته ضرورت لرم، د هغه اجازه راکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه. ورونو په دغه حالاتو کې خلاف ویل جائز او روا دي. اوس نو د نقشې د عملي کولو د پاره محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وكعب ابن الاشرف يهودي ته ورغلی او ورته ویل دغه سړی چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ څخه صدقه وغوښته او موږ یې ستړي کړي یو. کعب ورته ویل په والله تاسو د کومک او ملګرتیا کوي. محمد ابن مسلمه ورته ویل موږ د علیه الصلاة والسلام متابعت کړی دی او دا مو نه د خوښه چې اوس یې پر نیمه لار پریږدو. و به ګورو چې د کار اخره چی شي کیږي. خو اوس موږ ستاسو څخه یو خوروار یا دوه خورواره خواړه په پور غواړو. کعب ویل هو
پور در کوم خو ګرو به راته ایږدئ. محمد ابن مسلمه ویل په ګرو کې څه غواړې؟ کعب ویل ښځې په ګرو کې راکړئ. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل موږ خپلې ښځې څنګه په ګرو کې در سره پرېږدو، حال دا چې ته په عربو کې ښایسته سړی یې. کعب ویل نو اولادونه مو په ګرو کې راکړئ. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل خپل اولادونه څنګه په ګرو کې درکو، سبا به هلکان په خپلو مابینو کې یو و بل ته د پیغور پر قسم وایي چې ته خو هغه یې چې په یوه خوروار خوړو ګرو سوی وې. دا و موږ ته شرم دی، مګر خپله اسلحه به په ګرو کې درته کښېږدو. کعب ابن اشرف یهودي وعده ورسره وکړه چې ښه دی بیا راسه. ابو نائله رضی الله تعالی عنه چې د کعب رضعي ورور وو، دوی هم د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پر قسم و کعب ته ورغلی. مجلس ورسره کوي، د کعب د اشعار بیتونه ورسره وایي او بیا یې په اخر کې ورته ویل وای حق یا ابن اشرف، زه د یو حاجت او ضرورت لپاره راغلی یم، زه به درته بیان کم خو ته به دغه حال د ځان سره پټ وساتې. کعب ویل هو وایه. ابو نائله رضی الله تعالی عنه ویل د دغه سړي راتګ و موږ ته یو آفت سو چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د د پر راتګ سره مو عرب دشمنان وګرځیدل. ټول عرب مو د یوې لیندۍ څخه ولي او په یوه سترګه راته ګوري. د کاروبار او تجارت لارې را باندې بندې کړې، موږ په تکلیف یو، اولادونه مو وږي دي. نور یې هم داسې خبرې ورته وکړې لکه د محمد ابن مسلمه چې کړې وي. او ابو نائله د خپلو خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره دغه زما د رای او نظر نور ملګري هم سته او زه غواړم چې هغه هم و تا ته راولم. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو